ډیرو ملګرو به دا ویډیو کتلی وي چې راشد خان له امپایر سره خپل لوبغاړي له روغبړ نه منع کوي. کله چې میچ ختم شي نو راشد خان شاته وګوري او په ډیره غوسه باندې خپل لوبغاړو ته وایي چې له لوبسار سره روغبړ مه کوئ، یعنی لاس مه ورسره ملاوئ. نو لوبسار چې کله په میدان کې ستا په خلاف د دښمنۍ لاس پورته کړي او ستا د ملي لوبډلې په خلاف باندې غلطي فیصلې وکړي نو له هغه سره لاس ملاول او روغبړ کول له خپل وطن سره خیانت ده. نو راشد خان هم مجبور ده چې همداسې په نره باندې د خپل وطن استازیتوب او رهبري وکړي. ملګرو همدغه لوبسار کله چې د افغانستان او پاکستان لوبه وه هملته هم د افغانستان په نقصان باندې غلطي فیصلې وکړي او دا د یو ځل بیا له افغانستان سره د بنګلادیش په خلاف یې هم غلطي فیصلې وکړي. نو داسې معلومیږي چې په ټوله معنا دا لوبسار د افغان لوبډلې مخالفت کوي. نو همداسې کله چې لوبه ختمه شوه نو لوبغاړو یو بل ته لاسونه ورکول. کله چې افغان لوبغاړي له لوبسارانو سره لاس ملاول راشد خان په ډیره غوسه او قهر سره خپل لوبغاړو ته وویل چې دغه سره روغبړ مه کوئ او لوبسار ته یې له لاس ورکولو څخه خپل لوبغاړي منع کړل، ځکه چې دی د دې قابل نه دی چې موږ یې د یو ښه لوبسار په حیث باندې ونوموو، هغه سره لاس میلاو کړو او شاباسۍ ورکړو. قدرمنو دوستانو، تاسو د راشد خان دغه کار ته څنګه ګورئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا ولیکئ.